وای خبرو کوي جی السلام علیکم جی زه مجبور یم جی ما کور نشته جی بس الله لخکار جی او سواس مې نشته جی او دوروشي جی چې دا چت په صرف واجه جی چې سر سوره مې برابر شي کور در مې نشته په کرایه پاتې کېږم راټۍ کې د وړو کې زویم ساتک شاه زویم لا مې سیکلو کار کوي زه خپله کباړ کار کوم لارو ګدورو کې مخلک رټي دلته نوزه دلته نوزه هلته نوزه څوک را باندې زه اسلم کې دي خو څوک مجبوره یو ما چې دوره وشي چې الله پاک را تورو کې چې دا چت په صرف واچېږي چې څو سره مې باید شي واړه واړه به بچي مې دي بس ډېر غریب ما چې سره مې وشي کتونکو دا رور دی چې دی نو کباړ راټولی او دا پکې د لکه خپل خواري محنت کوي نو په دې کې ځان له داسې دغه کړی چې زه څه خو به وشي که نه نو دې کې دا پلي ځان له لوستي دي کرلي دي یو کس وله دلته کې خیراتي بور هم کړی دی دا دی شته پکې هغه هم ورته خیراتي کړی دی ما ته پته ده هغه الله دې هغوی ته مجر ورکړي نو دا ځای دی دا څه ناڅه ملبم پرته ده دی غواړي که دا چت ولا چاو کو د دی نمبر د الله نیغ په نیغه در کوم په خپله ورسره رابطه وکئ که څوک وله ګاډر اغستی شئ که څوک وله څه بورۍ 2 بورۍ 5 بورۍ سیمټ اغستی شئ که د نغدو امداد ورسره کوئ خپل نمبر پکې ووایه ستا نمبر جی 0317 19 92 780 چې په هغې وټسپ هم وي او ټول خلک رابطه 0314 98 13 878 دا دواړه نمبرې زما دي جی دا دوه نمبر تاسو ته ووي کتونکو چې څوک ورسره په خپله رابطه کوئ په خپله ورسره امداد کوئ غریب دی بېوسه دی انشاءالله که الله پوره کړو نو بیا به موږ راځو د خوشحالۍ هغه ویډیو به تاسو سره شریکو نور چې نور هېڅ وس نه لرئ دا ویډیو شیر کوئ کیدای شي ستاسو په شیر کولو چا سره ورسي چا سره زکات وي خیرات وي هغوی ورسره په خپله څه امداد وکړي څه بورۍ سیمټ ورته یا ورته څه نور څه والي د ضرورت بنیادی سیزونه وتوالی او دا کور د دې عجز د دې بېوسه مزدور کار لکه څه هیبچول نه دی او خلک یې پیژني مطلب دا نه دی چې خلکو له ولاړي خلکو نه غواړي یا چې دی نو تیارې ته ناست دي خپل مزدوري کوي خپل کوشش کوي خو بچي دي در په در دی او خاورې په سر یو کور او بل کور کله کرایې والا کورونه هم په کلو کې ډېر ګراني لکه ملاویږي نه خاریو کې قیمت ډېري خو ګراني په پیسو باندې خو دلته ملاویږي نه دوره پیسې چا سره چې ایکسټرا آبادیان یې وکړي دغسې پرېږدي نو که څوک وس لري په خپله ورسره رابطه وکړئ نیغ په نیغه امداد ورسره وکړئ زه ګورم که دی ایزي پیسه کولاو کو نو بیا د ایزي پیسه نمبر هم شریکوم تاسو دا ویډیو شیر کړئ الله مو خوشحاله آباد